سلامونه. یو راپور مې ولوسته چې په هغې کې ویل شوي وو د طالبانو یو شمېر مشرانو د خپلې کورنۍ غړي، خپل خپلوان، یاران، دوستان ټول د حکومت په لوړو چوکیو ګمارلي دي. او دا د فساد یو ډول دی. تاسو پوهېږئ چې فساد یوازې دا نه دی چې له یو چا د نغدې پیسې واخیستل شي. فساد بېلابېل ډولونه لري. په دنده کې ناغېړي په خپله فساد ګڼل کېږي. د خپلو خپلوانو تقرر چې نیپوټیزم ورته وایي، دا په خپله هم د فساد یوه برخه ده. دې ته ورته نور په لسګونو سلګونه مثالونه دي. راځئ حساب یې له ملا هیبت الله شروع کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله یو له هغو اشخاصو دی چې مخې پټ دی، ورک دی. تاسې نه دی لیدلی چې ملا هیبت الله څوک دی. په 21مې پېړۍ کې تر ټولو لوی فساد دا دی چې د یوې ډلې مشر دی ورک وي. هغه ډله چې په ټول افغانستان حاکمه ده. 40 میلیونه انسانان د ملا هیبت الله تر واک او ځواک لاندې دي. ولې ملا هیبت الله نشته؟ دا اوس کله تاسو څوک پوښتنه وکړي چې ملا هیبت الله څوک دی، چیرته دی، څرنګه دی، ګیرۍ سپینه ده، توره ده، ځوان دی، زوړ دی، تاسو ته پته نشته. او لامل یې دا دی چې هغه خپل ځان پټ ساتلی. دا تر ټولو لوی فساد دی چې د یوه ملت په توګه له افغانانو سره کیدونکی دی او کیږي. د ملا هیبت الله په شاوخوا راټول خلک څوک پیژني؟ څه ډول مشوره ورکوي؟ آیا د افغانستان دي؟ د افغانستان د کومې سیمې دي؟ څه ډول هلته راټول شوي دي؟ د کوم علم او تعلیم خاوندان دي؟ دا په خپل یو بل فساد دی چې د افغانستان 40 میلیونه انسانانو ته دا نه ده معلومه چې اول ملا هیبت الله چیرته دی، څوک دی، دویم د ملا هیبت الله په شاوخوا راټول څوک دي. د فساد یو بله برخه چې هغه تاسې به په دې راپورونو کې هم لوستي وي، هغه د سراج الدین حقاني نه پیلو. سراج الدین حقاني د خپل ورور انس حقاني په شمول یو بل ورور هم په کورنیو چارو وزارت کې مقرر کړی. انس حقاني د تماس د کمیسیون غړی دی او غیر مسؤول واجب الاحترام دی. همدارنګه مالی خان د دفاع وزارت مرستیال دی او په لسګونه داسې نورې بېلګې شته چې تاسې په هغې کې کتلی شئ چې د سراج الدین حقاني نږدې ملګري، دوستان، خپلوان او د کورنۍ چرګ چرګوړی هم مقرر دی. امیر خان متقي یو ورور د اطلاعات فرهنګ رئیس دی، بل ورور په اقتصادي معاونیت کې د یو برخې رئیس دی، بل ورور په بهرنیو چارو وزارت کې مقرر دی او د کورنۍ نور غړي، متره زامن، کاکا زامن، ماما زامن، دا نو بیخي بود بسیار په اداراتو کې پیدا کیږي. د کانونو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور زوی په یو ګاونډي هیواد کې سفیر دی، بل زوی په یو بل ځای کې مقرر دی، زومی په بل ځای کې مقرر دی، څوک په ښاروالۍ کې مقرر دي، څوک په مالیې وزارت کې مقرر دي، په ټولو هغه اداراتو کې چې هغه عایداتي ادارات دي په هغه کې ټول مقرر دي. همدارنګه که تاسې د طالبانو د قاضي قضات ورونه او کاکا زامن او ماما زامن وګورئ، که د دفاع وزیر د ملا یعقوب خپل خپلوان، یاران، دوستان وګورئ او دې ته ورته د لسګونو طالب چارواکو خپل خپلوان ټول په لویو قوي پوسټونو کې په هغه ځایونو کې مقرر دي چې هغه د عاید منبع ده. دا په خپل یو لوی فساد دی. یو بل فساد زه تاسو ته د مثال په توګه وایم. تېره ورځ یو راپور ما ولوسته چې په کندهار کې تقریبا 18,000 کسانو د حج لپاره نوم لیکنه کړې. په 18,000 کې 250 کسان طالبان دا حق ورکوي چې له کندهاره 250 کسان حج ته لاړ شي. خو په عین حال کې بیا یوازې 3,000 طالبانو نوم لیکنه کړې چې 550 کسان حج ته باید لاړ شي، یوازې له کندهاره.
نو تاسو فکر وکړئ چې د 1,000 کسانو سهم 2,500 او د 3,000 طالبانو چې د افغانستان سرکونه وران کړي، د افغانستان خلک یې وژلي، قتل عام یې کړی، د هغوی د 3,000 کسانو سهم 550. د فساد یوه ډېره روښانه بیلګه ده. همدارنګه دا یوه ډېرې کوچنۍ برخې دي. تاسې به وروستی راپور لوستی وي 12 درجې افغانستان د فساد پکې زیات شوی دی، شاتګ یې کړی. لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې په افغانستان کې طالبان مالي فساد کوي. بله برخه د فساد بیا اخلاقی فساد دی. تاسې د طالبانو د یو شمېر چارواکو ویډیوګانې لیدلې، غږیز کلیپونه مو اورېدلي، د برېښنا د رئیس ویډیو، دې ته ورته د نورو بېلابېلو اشخاصو ویډیوګانې او غږیز کلیپونه، ټوله سوشل میډیا پرې ډکه ده. دا د فساد یوه بله برخه ده. همدارنګه معلوماتو ته نه لاسرسی د فساد تر ټولو قوي او غښتلی اړخ هغه د معلوماتو محدودول دي. کله چې په کومې ټولنې کې معلومات محدودېږي، طبیعي ده چې فساد بړېږي. او د فساد په اړه بیلګو ته لاسرسی د خلکو کمیږي، خو فساد پکې لوړېږي ځکه معلومات محدود دي. نو فساد ته د زمینې په برابرولو کې د معلوماتو د لاسرسي محدودول دا یو له هغه حیاتي موضوعات دي. نو طالبان په لوی لاس معلومات محدودوي او فساد مخ په لوړېدو دی. په یو داسې حالت کې یا په یو داسې جغرافیه کې چې هلته حاکم یو مستبد او د استبدادي ځواک خاوند وي، د افغانستان په خلکو یې ټولې خواوې تړلې وي، د افغانستان خلک معلوماتو ته لاسرسی نه لري، د افغانستان خلک پوښتنې ته لاسرسی نه لري، افغانستان خلک دا حق نه لري چې پوښتنه وکړي چې وروره ته چا مقرر کړی، ته څوک یې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې په خپلې خوښې ژوند وکړي. په دغه شانې ټولنې کې چې د فساد دغه کوچنۍ بیلګې راوځي، دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې فساد په مراتبو لوړ دی، ولې معلومات محدود دي، استبداد موجود دی، خلک لاسرسی ورته نه لري. اوس نو تاسو قضاوت وکړئ او راته ووایئ چې د افغانستان فساد زیات شوی او که کم شوی.